بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل نړیوال هوایي ډګر د امنیتي فعالیتونو ارزونه. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت د سرحدي پولیسو نوی عمومي رئیس ښاغلی الحاج مولوي حزب الافغان او ورسره نظامي معاون مولوي عبدالمنان د کابل هوایي ډګر د سرحدي ځواکونو له اداري برخو او ترمینلونو څخه لیدنه وکړه. په دې کتنه کې د هوایي ډګر رئیس او نور اړوند مسؤلین هم ورسره مل وو. نوموړي د سرحدي پولیسو د نظم، مسلکي وړتیا، دندې ته ژمنتیا ستاینه یې وکړه. د دوی هڅې یې د هیواد ملي وقار او امنیت د ټینګښت لپاره ارزښتناکې وبللې. ښاغلي حزب الله افغان په خپلو خبرو کې وویل کابل نړیوال هوایي ډګر د افغانستان او نړیوالو اړیکو او ملي هویت یوه ستره نښه ده. موږ در باندې فخر کوو، موږ در باندې خوشحاله یو، موږ ته خوند راکوي. ولا چې ډېر وخت زه پر دا میدان ځم و راځم، ستاسې اخلاق، ستاسې برخورد وینم ډېر ښه دی، خو توصیه مې دا ده چې نور هم زیات سي، ډېر ښه سي. او دلته ډېر مشران ملګري راځي زموږ تاسې د امارت، او دلته ډېر خوږ خلک راځي، داسې خوږ پلرونه دلته راځي دې میدان ته چې څلور بچیان یې په دې نظام کې د لاسه ورکړي دي. که د هغه شهید د پلاره سره دلته پر یو کرول باندې کمزوری برخورد وسي او زشت برخورد ورسره وسي، نو هغه به وایي چې هغه نتیجه دغه راووته، یا نتیجه دغه نه ده راوتلې. دا په غنمو کې یو دانه وربشه راشنه سوې ده چې زشت برخورد یې وکړي. په غنمو کې خو مې فکر یي وخت یې وربشه راجګه سي، هلته یي پکې، نو هغه د غنمو منځ کې، خو دا زشت برخورد چې وکړي دا بس هغه یو پیدا سوی دی، د هره طرفه چې پیدا سوی دی دا یې کړی دی. ډېر کوشش وکړي او چې څونه اعتماد ور باندې سوی دی دغونه اعتماد والا کارونه وکړي. هېڅ مې نه دي اورېدلي، نه چا څه خبره راته کړې ده، نه د چا په حق یې راته کړې ده. زما در باندې اعتماد دی، تی پر خپل مشرتابه اعتماد وکړي. د دې ځای چې کم قومندان دی، کم مرستیال دی، کم پرسونل دی، عمومي رئیس دی، پر ټولو اعتماد وکړي او کلک اطاعت وکړي، خبره یې واوري، په هر وخت یې واوري. د سرحدي ځواکونو منظم چلند، د قانون حاکمیت، مسلکي کړنې دلته د امنیتي ثبات ترڅنګ د کورنیو او بهرنیو مسافرو د اطمینان او باور د رامنځته کولو لپاره اړینه ده. هغه د سرحدي پولیسو د پرسونل د هڅو قدرداني وکړه او ژمنه یې وکړه چې د خدماتو د معیار د لوړولو او غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي لپاره به اغېزمنې هڅې وشي. د لیدنې پر مهال نوموړي د هوایي ډګر د امنیتي چارو د مسافرو د اسانتیا او پراختیایي کارونو د معیار د پیاوړتیا په اړه نوي وړاندیزونه وکړل. د کابل نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو فعالیتونه او امنیتي ځواکونو د ژمنتیا او وړتیا روښانه بیلګه ده چې د هیواد عامه نظم او ملي ګټې او نړیوال شهرت د ساتنې لپاره کار کوي. دا لیدنه د هوایي ډګر د خدماتو د لا غوره والي او نړیوالو معیارونو سره د همغږۍ په لور یو مهم ګام دی.